بیدار صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو سره خپل کلام شریک کړي. ډېره مننه یې هم کوو په کمزوري وجود او په دا یخنۍ کې دلته راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری وایي قیمتي شی چې بازار ته ډېر را پرېوځي نو چې یو څو ورځې چې تېرې نرخ یې پرېوځي. که شعرونه هر څنګه درانه دي ښکلي دي مزهدار دي خو لکه وخت کوتاه دی نو قدر باید له کوټې کمي. او نوې کابینې ته مبارکي او نور ټولو ملګرو ته سلام ستړي مه شئ. د دنیا نه د سفر دی تیارېږه، که سهار که مازدیګر دی تیارېږه. او ستا د مخې واوره څومره عالم لاړو، ستا د مخې وایه څومره عالم لاړو، زما او ستا پسې نمبر دی تیارېږه. او د مرګي د جاله هېڅوک نه خلاصېږي، که غریب که معتبر دی تیارېږه. خلاص به نه شي که پلټنې ورپسې، مرګ په هر چا زورور دی تیارېږه. توخه ښه واخله چې بیا پښیمانه نه شئ، در په غاړه لوی سفر دی تیارېږه. تور لحد کې به یوازې بندیوان شي، هغه ځای ډېر د خطر دی تیارېږه. ملایک به سوال جواب غواړي له تا نه، یا د غم یا د اختر دی تیارېږه. او سوال جواب کې که خطا شوې نو تباهي ده. الله دې مونږ ټولو ته امان راکړي. سوال جواب کې که خطا شوې تباهي ده، هر مقام بیا شور و شر دی تیارېږه. ای بختیار ځان د هغه چا تابع کړه چې شفیع دې په محشر دی تیارېږه.